د پښتنو سټار یوسف جان لالا سره دوکا وشوه. څنګه دوکا ورسره وشوه، چا ورسره وکړه؟ السلام علیکم ملګرو، حکمت جان ما امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یې. ملګرو نن در سره داسې ویډیو شیر کوم چې د پښتنو سټار یوسف جان لالا سره دوکا وشوه. څنګه دوکا ورسره وشوه؟ هغه داسې چې ما په واتس اپ باندې چا ویډیو چې کوم ده دا را سینډ کړه، ورته ویل چې یاره دا کورنۍ چې کوم ده ډېره په بد حال کې او تاسو ورشئ ویډیو ورته وکړئ. چې کله موږ ورغلو هلته بیا څه داسې رقم کیسه وه. دا ویډیو کلیپ درسره شیر کوم، د هغې نه پس بیا خبرې اترې کوم. یو پروګرام د سهار وختي چېرته لاړم، یو کونډه و د هغې درې یتیمانان بچي وو او هغې سره چې اسکل هغې ویډیو ما ته چا راولېږله. بس ما وې قیامت تر وړه پلار یې مړ دی او یتیمانان دي او دا سره چې اسکي سهار وختي لاړم چې ځان مې ورسو پروګرام مې وکړو. کونډې جړا فریاد کول، موږ وړو سره لو جړل، هغه بل هم جوړ کو، ما لو جړل، ویسرې چې اسکو کونډې مو جړل، خاوند مې مړ شپږ میاشتې شو. پروګرام مو که بس راووتو، موږ ویل به دعا کوه خورې اخره پورې بس موږ ویل کونډې ته خورې بس موږ ته دعا کوو چې بار ووتو بار غوبل جوړ شو. لکه څه چل دی وایي ته چل پروګرام وکړو دې خاوند خو ژوندی دی. یاره داسې مې دا ډېر خفه شو، نو زه کوې ما اخر سړی خفه شي. ملګرو تاسو دا ویډیو کلیپ چې کوم دی دا وکتو چې یوسف جان لالا وایي چې یاره زه یو کور نه چې ورغلم نو هغوی چې په واتس اپ باندې ما له کومه ویډیو راسینډ کړه هغوی په ډېر بد حالات کې وو. چې کله زه د هغوی کور له ورغلم هغوی ماشومان هم ژړل چې یاره موږ یتیمان یو، یعنې زموږ پلار چې کوم دی دا وفات شوی او موږ په ډېر سخته کې یو. یاره یعنې غرمې هم نه خوړلې ماښام چې هغه کور والا هم ژړل او موږ ورسره هم لږ وژړل، ځکه چې یو کس داسې ځای ته راشي چې هلته خفګان وي نو سړی خامخا خفه کېږي. خو چې کله هم پروګرام وکړو د هغې نه پس چې راووتو نو هغه ښکلي خلک راټول شوي وو. موږ ته یې ویل چې د دې زنانه چې کوم خاوند دی هغه ژوندی دی، تاسو له خو یې دروغ ویل. نو چې دومره ځان سره خفه شوم چې زما د پروګرامونو نه چې کوم دی ټول زړه مې وشو. نو داسې نه دي کول پکار یار. داسې وې چې اوس یوسف جان لالا چې وغواړي د دې پروګرام وجې سره بل پروګرام لا هم نشي دی چېرې په پروګرامونو کې داسې دوکې دي. بله دا چې ټولو سوشل ورکرانو ته کوم د میډیا کار چې کوي د غریبانو کوم تکلیف چې دا راخلي او په پښتنو په سکرین باندې دي دوی ټول ته مې دا پیغام دی چې پلیز تاسو چاله ځئ تاسو سره په واتس اپ باندې رابطه وکړئ چې موږ په داسې بد حالت کې یو یا موږ داسې په سخت وخت کې یو موږ ته راشئ ویډیو راته وکړئ. تاسو چې هلته لاړ شئ نو تاسو د هغوی کور والا نه یعنې هغوی کور والا تپوس کوئ تاسو له څه تکلیف دی، بهر خلکو نه کوئ چې یاره دې خلکو ته دا تکلیف شته یا نشته دی. لکه څنګه چې یوسف جان لالا ته د پښتنې خور دروغ ویلو داسې تاسو ته هم دروغ ویلی شي. نو پلیز پیل ټول ناول ښه معلومات کوئ د خلکو بچو ترونو نه د هغوی ورونو نه ټول نه معلومات کوئ بیا ورله ویډیو کوئ. که چېرې تاسو هغوی له ویډیو وکړه په سوشل میډیا باندې اپلوډ کړه نو د هغوی ترونه وي یا ورونه وي بیا تاسو ته دې مسله جوړېږي. بیا تاسو ته وایي چېرې تاسو دا ویډیو واپس ډیلیټ کړئ نو دا بیا غټه مسله ده. اول معلومات کوئ بیا ویډیو جوړوئ. او دغه کسانو ته مې هم دا ریکویسټ دی چې پلیز داسې دوکې مه کوئ، سبا بیا دوی په نورو خلکو باندې اعتبار نه کوي. ډېره مننه چې هر چېرته هم الله خوشحاله آباد لره نوره کې مر اجازه لري. الله